بسم الله الرحمن الرحیم. نن د موږ تاسې د انټرنیټ اوله ورځ ده، نو لږ لږ پیژندګلوي کوو، بل ورځ به انشاءالله بیا عملي شروع کوو. انټرنیټ سره بلد خو ټول دي، خو دا څه شي ده تاریخچه یې سره کم ده. راځو اول لږ داسې لنډ تشریح کوم. دا له دوو لغاتو انټر او نیټ نه جوړ شوی ده. انټر لنډیز ده د انټرنیشنل، او نیټ چې ده دغه لنډیز ده د نیټورک. نو دواړه چې سره یو ځای کې انټرنیشنل نیټورک در جوړېږي. نړیواله شبکه، نړیواله شبکه په څه معنی؟ په دې معنی چې هغه په ټوله نړۍ کې وي. راځو دا نیټورک یې ورې تشریح کوو، دې تعریف لیکو چې نیټورک څه شي ته وایي. when two or more computers are connected in such a way that they can share data and resources is called network. نیټورک څه ده چې کله موږ دوه یا له دوه نه زیات کمپیوټرونه په داسې توګه سره وصل کړو چې هغه په خپل منځ کې معلومات یا ریسورسز شیر کولی شي. شیر سره خو اوس بلد یې، شریکولی شي یو بل سره، نو دې ته نیټورک وایي. معلومات خو تاسې پیژنئ، ریسورسز څه شی وي، لکه پرنټر، لکه انټرنیټ شیر کا، موبایل نن سبا کېږي چې د یوه نه بل ته شیر کا، یا وای فای موډیم د هغه نه هم شیر کېږي چې د یوه وای فای موډیم نه دوه درې نفر استفاده کوي، انټرنیټ تر استعمالوي. همدارقم هارډ ډسک تاسې شیر کولی شئ، او پرنټر او سکینر او نور آلات. نو د دې انټرنیټ چې دا د نیټورک کومې فایدې چې د نیټورک دي، انټرنیټ هم په اصل کې نیټورک ده، خو دا په ټوله نړۍ کې ده. اوس دلته موږ مثال یو نیټورک جوړو، دغه ټولې کمپیوټرې سره وصلوو، سره کنیکټ کوو، نو دا هم نیټورک ده. انټرنیټ هم یو نیټورک ده، خو فرق صرف دغه دی چې دا په یو اتاق کې ده، هغه په ټوله نړۍ کې ده. تاریخچه که تاسې وګورئ، نو د انټرنیټ چې دا اول وار نیټورک چې جوړ څه 1980 لسیزه، 1980-1980 کالو په دغه وخت کې دغه هم په امریکا کې دوه کمپیوټرونه صرف سره وصل شوي، او د دولتي سطح باندې د پوځي چارو لپاره سره وصل شوي. دوه بیسونه وو، او د هغو ترمنځ مشکلات به وو چې معلومات به وړل یا به ساړه، لکه دومره واورې چې تاسې څه کلم واورېدې چې 119 نفر شاوخوا ځان مړه شوي دي په دې سړو کې. نو هلته هم ډېرې واورې کېږي، تاسې په تلویزیونو یا اخبارونو یا په فیسبوک نه خبرېږئ دغومره. نو یا یې سړو له وجې یا به دښمن کمې نیولې. په هغه وخت کې دومره هغه نه وو که نه، مواصلاتي شیان نه وو چې موبایل او صرف مخابرې به وي، هغه به هم کیچ کېدلې، معلومېدې به چې خبرې به یو بل سره کولې. نو دوی کې دغه معلومات چې کله یو خبر چې موږ د دغه بیس نه یو بل ته ورکوو، که داسې یو سیسټم جوړ کړو چې هغه داسې په لیکلي ډول باندې هلته یې کمپیوټر سره وصل کړو. نو دوی په هغه وخت کې کوښښ وکړو او آرپانېټ نوم یې ورکړه، او د یو نیټورک یې جوړ کړ. بیا دغه نه وروسته پرمختګ کاوه، دا خو دوه بیا 300 سره وصل کړل، خو د پوځي چارو لپاره استعمالېدل. انټرنیټ لغات په اول وار 1988 په دغو کلونو کې، اویا لسیزه چې شروع کېدله په دغه وخت کې استعمال شو، خو خلک یې لا په فایدې باندې نه پوهېدل، او نه داسې په عامه توګه باندې استعمالېده. د هغه نه وروسته په 1980 لسیزه چې کله شروع کېدله، په دې وخت کې چې کوم ډیسکټاپ کمپیوټرې دي دا هم لږ عامې شوې وې، عامو خلکو هم استعمالولې. نو 1980 لسیزه چې کله شروع شوله، 82 نه وروسته انټرنیټ دوی چې کله فکر وکړي چې دغه خو عامو خلکو ته ډېرې فایدې دي، نو بیا یې داسې عامو خلکو ته، اول په پوځي چارو لپاره استعمالېده، 80 لسیزه کې بیا عامو خلکو ته هم عام کړ. او د دې مالک څوک نشته، ځکه دا نیټورک ده، قسمونه یې وایي به تاسې پوه استې مالک یې ولې نشته. درې ډوله چې دي داسې اوس نن سبا ډېر استعمالېږي، خو درې ډېر عام دي. یو ته وایي مین، زه نومونه ته لیکم، نیټورک قسمونه ته لیکم، MN مین، او لین داسې وړونه به شروع وکړو، مین او وین، نور هم شته پین او وغیره وغیره، خو دغه درې چې دي ډېر استعمالېږي، له اول وخت نه دغه دي، دا ځینې اوس نوي جوړ شوي دي. لین لوکل ایریا نیټورک، چې کله موږ دغه لکه ما تاسو ته د کمپیوټر سره وصل کړي، یا هم په دې یوه بلډینګ کې سره وصل کړلې،
یا نږدې یو دوه ودانۍ وي دغو کې هم کمپیوټر یې ټولې سره وصل کړي. دې ته وایي لین، لوکل ایریا، محلي یو نیټورک ده. بیا بل چې د مین ده دغه ساحه لږ اضافه کېږي، لکه یو ښار کې چې کمپیوټر سره وصل کېږي. په هر بلډینګ کې یا په یو نه بل بلډینګ کې نیټورک جوړ ده، دا ټولې په یو غټ کیبل باندې سره وصل کړي. نو دې ته موږ مین ویلی سو. میټروپولیټن ایریا نیټورک دې ته وایي په انګلیسي کې. یا یو غټ لوی پوهنتون چې وي د هغه چې ټول ډپارټمنټونه سره وصل کړي نو هغه ته هم ته مین ویلی سي. چې لوی پوهنتون وي، وړکای نه، لکه ښار تاسو ته مثال درکړم، مطلب یو غټ هغه چې وي نیټورک چې وي چې ډېر نیټورک سره یو ځای سي په یو ښار کې یا په یو پوهنتون کې، نو دې ته موږ مین ویلی سو. بیا وین چې د وایډ ایریا نیټورک، مطلب چې په ټوله نړۍ کې وي، یا یو څو هیوادونه یا یو مکمل هیواد سره یو ځای کوي، یو نیټورک دې ته جوړ کړي. مطلب دا ټول ښارونه، مطلب دا ټول ولایتونه چې دي 34 ولایته دي، په هر یو کې ځان ته یو مین جوړ ده. دا مین چې سره وصل کړي خپل منځ کې په یو غټ کیبل باندې، دې نه به وین جوړ شي. یا په هر هیواد کې فرض کړه نیټورک جوړ ده، د دې هر هیواد نیټورک چې سره وصل کړي دې نه بیا وین جوړېږي، دې ته هم وین ویلی شي. او په ټول نړۍ کې دغسې خبره شوه چې مطلب شپږ دي که څو لویې وچې دي، دا ټولې چې سره 5 دي که شپږ دي، ټولې سره یو ځای کې دغه کمپیوټر سره وصل کړي، دې ته بیا وین ویلی سو. او انټرنیټ د وین یو قسم ده چې په ټوله نړۍ کې یو نیټورک ده. بیا په نیټورک باندې څه شي لکه تاسو ته مې چې مخکې ویلې چې معلومات په شیر کېږي، لکه فیسبوک کې تاسې ګورئ ته چې ولیکئ شیر یې کړي له ملګرو سره، دغه رقم دلته معلومات ته شیر کولی شي. یا مثال پرنټر شیر کولی شي. انټرنیټ د دې فایدې څه دي؟ د نیټورک فایدې دغه دي چې له ډېرو مصارفو نه یو اداره بچ کوي. چاپ ته ضرورت پیښیږي په هر اداره کې، متوجه سه ټک ټک مه کوه چې هر څوک ده. ته اوس که نیټورک نه وای، هر کمپیوټر سره به د پرنټر هر یو مثال 100 کارکوونکي دي، 100 واړو کارکوونکو ته به تا پرنټر اخیستلی. نو هغه ساده پرنټر چې کله تا اخلې نو هغه تقریبا 11,000 افغانۍ خو ځي په دفتري چې کوم پرنټر لږ تیز کار هم کوي، ځینې خوا 15,000 شاوخوا کېږي. نو هغه بیا داسې وي چې یو سل ورقې چاپ کېږي، هغه نه وروسته بیا رنګ ختمي، هغه لوی جنجال وي. نو هغه 10,000 افغانۍ باندې یوه ساده هغه کېږي پرنټر. نو 10,000 ضرب 100 څو سوې 2,00,000 افغانۍ. که چېرته نیټورک وي، یو پرنټر واخله، نیټورک پرنټر واخله، ښه پرنټر واخله، کیفیت به هم ښه وي د هغه 10,000 والا نه. دا پرنټر له دې ټولو سره شیر کړه. هر یو کس به د خپل کمپیوټر نه چاپ ورکوي، دلته پرنټر ایښي، د هغه نه هغه ورقې راوځي، هر یو کس راځي راخلي خپلې ورقې او وړي له ځان سره. نو څومره بچت دغه یو پرنټر د 10,000 والما اخله، د 10,000 یا د 40,000 افغانۍ پرنټر واخله، نو بیا هم 1,80,000 افغانۍ تا ته بچت. دا خیر د یو وار بچت و. او په نیټورک باندې مصرف چې راځي هغه اول وار کیبلینګ ده، صرف کیبل یو علب کې لګېږي چې هغه د کمپیوټر سره وصلوي. د کار یو کمپیوټر نه کیبل زیال ته لګېږي چې هغه ته سویچ یا راوټر ویلی شو. نو هغه د هغه یو وارې مصارف دي، تر څو چې هغه بیا سوی نه، یا کیبل یا موږک نه وي خوړلي، موږکانو یا چا پرې کړي نه وي که نه، لکه دلته چې اوس کمپیوټر چا تر څو ماتې کړی نه وي څه بلا هم نه وي. نو بله فایده یې دغه ده چې مثال انټرنیټ په هر اداره کې هر کمپیوټر کې استعمالیږي. اوس دا نوري فایبر راغلی د خدای پاک دې موږ د ریاستو هلته هدایت وکړي. 3 کاله مخکې دلته رسېدلی. په 3 کالو کې مخابراتو دغه طرف د کوم اطلاعاتو چې کوم ریاست ده چې شي ده، د مخابراتو دغه طرف ته چې کوم نومې ده مخابراتو چې ریاست ده، نو دغه نه تر الفلا انسټیټیوټ پورې په 3 کالو پورې کیبل نه ده غځېدلی. څومره سره لري وي یاره 1 کیلومتر یو 1 کیلومتر بل اسم هم نه، خدای مثال چې تاو راتاو چې 2 کیلومتره. دا کیبل چې کله راشي اوس انټرنیټ موږ تاسو ډېر قیمته استعمالوو، ځکه چې زه خپله چې استعمالوم خو لږ ډېر هم استعمالوم، په هغه کې هم استعمالېږي درس لپاره یا خلک نور هم استعمالوي. نو 100 GB انټرنیټ زموږ د میاشتې نه کېږي، میاشت کې تقریبا 15 خو استعمالېږي. نو هغه ارزانه چې ته واخلې، دا مې دغه کې بیا دغه کې به دا کوې چې بچت به هم کوې که نه، چې ته ودرېږه چې داسې نه میاشت په اخر کې را کم نه شي،
دا ډاونلوډ مه کوه، دا فایل مه ډاونلوډوه، دا ویډیو مه ډاونلوډوه، داسې ډاډه استعمالوه هم نه شي، ځکه چې تا 15 جی بي یا 55 جی بي اخلي هغه درپسې ختم وي. دغه کیبل که راسي په 2000 افغانۍ باندې سپیډ پورې ده، 4000 افغانۍ باندې 1 MB سپیډ تاسو درکوي، نو ته انلیمیټډ استعمالولی شي. انلیمیټډ په څه معنی؟ که شپه ورځ استعمالوه، څومره د شپه ورځ ډاونلوډ به کوه، ښه تیز کار به هم کوي، هغه کیبل ته نه رسېدلی. خو خامخا که هغه کیبل راغی، فرض کړه کیبل نشته یا مثال نیټورک نشته، هغه کیبل دې راوست، نو 10 کارکوونکي دي 10 واړو ته به یو کیبل راولي، هر یو ته ځان ځان ته. نو که هغه ارزانه شي په 2000 افغانۍ کیبل شي د میاشتې، نو څومره شوې؟ د میاشتې 4000 افغانۍ شوې. هغه ارزانه مې درته وښوده، جګ لاړم نه. که نیټورک جوړ کړي، یو کیبل راوله د انټرنېټ د 4000 یا د 6000 افغانیو، یا چې ډېر بیخي ډېر استعمالوي د 10000 افغانیو هغه سپیډ واخله، نو هره میاشت به تا ته 10000 افغانۍ بچت وي. دا د نیټورک فایدې مې تاسې لږ لږ وښودلې. ځینې نورې هم شته، خو صرف چې تاسې دماغو کې کېني چې نیټورک څه فایدې دي، نو دغه هغه په عامه توګه چې موږ او تاسې استعمالوو دغه فایدې دي. یا تاسې ګورئ ما که څومره زر ډېر خلک اوس تللي دي که نه، اروپا ته تښتېدلي، دغه ځای بیا تذکرې غواړي، تذکرې فوټوکاپي غواړي، لنډې فیسبوک یې سره ملګري ورولېږه. دا د نیټورک فایدې دي. دا ته چې په موبایل باندې غږېږي، دا هم نیټورک ده. موبایل د کمپیوټر یو قسم د مخکې مې هم درته ویلي دي. او د نیټورک چې څوک وایي مخ ته اخري کې بیا دغه موبایل شبکو ته وروځي، همدغه درس کې وایي. نو دا ټول د نیټورک فایدې دي چې دا موږ او تاسې موبایل وغږېږو، د انټرنېټ استعمالوو، دغه معلومات دومره زر یو بل طرف ته لیږو، او په کم وخت کې ډېر زیات کار هم کېږي، پیسو بچت خو مې تاسې هم وښود. ښه راځو بیا د انټرنېټ د استعمال لپاره موږ او تاسې باید چې کمپیوټر کې پروګرام ولرو، لکه څنګه چې د لیکلو پروګرام ورډ ده، د محاسبې پروګرام چې ده اکسل ده، د پریزنټیشن پاور پوینټ ده، د عکسونو فوټوشاپ ده. همدا رقم د انټرنېټ د استعمال لپاره هم پروګرامونه شته چې هغو ته په عمومي ډول وایي براوزر. څه ورته وایي؟ انټرنېټ براوزر هم ورته ویلی شي. د دې بیا یو څو د دوه نومونه زه ته لیکم. یو به تاسې هر وخت ګورئ د انټرنېټ ایکسپلورر چې ده، دا د مایکروسافټ کمپنۍ خپل ده، او په هره وینډوز کې په خپل راځي. دلته یوه ای وي، په دغه ځای کې هم ښکاري یوه غټه ای، یا په ډیسکټاپ باندې وي، هلته وینډوز سره په خپله انسټالېږي. او بعضې نور هم شته لکه ګوګل کروم. بعضې خلک د دې تلفظ له غلط کوي، چروم ورته وایي، خو دا کروم ده، ګوګل کروم. او دا چې دغه ده، دغه آیکن ده. سبا به بل ورځ انشاءالله چې درس وي تاسو به هم ګورئ. نن درس ځکه لږ اوږد چې وضاحت و خبرې وي پکې، بل ورځ بیا عملي درس دومره بیا نه اوږدېږي. ګوګل کروم دا، ځینې نور هم شته لکه فایرفاکس او اوپیرا به تاسې ګورئ، په موبایلو کې هم وي اوپیرا براوزر. یو سی براوزر په موبایلو کې ډېر استعمالوي. دا ټول د انټرنېټ د استعمال لپاره پروګرامونه دي. او دې ته په غټه کې څه نوم ورته اخلي؟ انټرنېټ براوزر یا براوزر هم ورته ویلی شي. نو دا تاسو نن ورځې درس، بل ورځ به انشاءالله عملي کار به کوو، 15 دقیقې یا 10 دقیقې، دغه به انشاءالله اضافه نه